آفرین، رحمان الله ګربز ستر انسانیت وکړ او د هند د غریبو خلکو زړونه یې وګټل. افغان کرکټر رحمان الله ګربز د هند په احمد آباد کې د خپل یو نیک کار له کبله د هندیانو زړونه وګټل او هندیانو په ټولنیزو رسنیو کې د ګربز انسانیت ته سلام وکړ. رحمان الله ګربز تېره شپه په پټه د غریبو هندیانو چې ټول عمر د سړک پر سر ژوند کوي ځایونو ته ورغلی او هغوی سره یې د نغدو پیسو مرسته کړې ده ترڅو د دیوالی جشن ورباندې ونمانځي. په یوې ویډیو کې چې کوم چا په پټ ډول کړي رحمان الله ګربز ښکاري چې له خپل موټره راښکته کېږي، د بېوزلو خواته ورځي او پرته له دې چې راویښ یې کړي په قراره یې پیسې څنګ کې ورته ږدي او بیا ترې روانېږي. که څه هم د 2023 کال د کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان کامیاب سفر پای ته رسېدلی دی او ځینې ملي لوبغاړي تېره ورځ هېواد ته هم بېرته راګرځېدلي دي، خو ښکاري چې راشد خان، رحمان الله ګربز، نوین الحق، محمد نبي او نور احمد لګنوال لا هم په هند کې دي. په یاد نړیوال جام کې افغانستان د ډېرو سترو ټیمونو په وړاندې ولوبېده او د انګلستان، پاکستان، سریلانکا او د ځوانې لوبډلې نیدرلینډ په وړاندې بریاوې ترلاسه کړي دي. دا ځل په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې کارکردګي ډېره ښه وه او همدا وجه وه چې په مستقیم ډول د 2025 کال د چمپیون ټرافۍ ته یې لاره وموندله.